د پاکستان څخه د جنکو قاچاق د پاکستان څخه د خرڅلاو لپاره جنکۍ چین ته وړل کیږي او هلته بیا نو هر څه پکېږي. د پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل ګرانو لیدونکو مینوالو سلامونه. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د پاکستان څخه له 600 څخه زیات نجونې د خرڅلاو لپاره چین ته لیږدول شوي دي. له تیرو 18 میاشتو راهیسې 629 پاکستاني جنکۍ د پلور لپاره چین ته لیږل شوي دي. د لیږدول شوو جنکو دغه شمیر په اړه اسوسییټډ خبري اژانس ته معلومات پاکستاني قاچاقړونکو ورکړي دي. پاکستاني چارواکو د دې څېړنې په تایید سره وایي په دې اړه ځکه له رسنیو سره معلومات نه شریکوي او خپل تحقیقات یې درولي چې هیواد یې له چین سره نږدې او اغیزمنې اړیکې لري. د سی بي اس د راپور پر اساس یو دیش چینی قاچاقړونکي چې د نجونو په قاچاق کې لاس درلود د فیصل آباد ښار یوې محکمې پرې سزا هم اورولې وه. اوس د اسلام آباد او د چین د اړیکو ښه والي لپاره برات ورکړل شوی دی. یو مسیحي مدني فعال سلیم اقبال چې د جنکو د قاچاق زمینه سازي یې کوله د پاکستان حکومت په دې مسله کې له تحقیق کولو ډډه کوي او پر هغه اژانس یې هم فشارونه زیات کړي چې په دې اړه څېړنې کوي. ښاغلی اقبال ویلي په دې اړه یې زیات شکایتونه کړي خو د پاکستان حکومت ورته غوږ نه نیسي. د یادولو ده چې څه موده وړاندې بې حسابه پاکستاني جنکوی د چینایانو سره ودونه کول. دا ودونه په دې خاطر نه و چې پاکستان کې د نرانو کمبودي وه بلکې دوی د ښه او عصري ژوند لپاره دا کار کولو. خو دا ودونه تر دې حده ناکام شول چې د پاکستان جنکۍ چین ته له تګ څخه وروسته ورکې او چینایانو هغه جنکۍ بیا په نورو چینایانو وپلورلې چې ډېری نجونو څخه بیا په فاحشهخانو کې هم کار اخیستل کېدو چې وروسته پاکستان دولت دا ودونه ودرول او هغه نجونې چې چین ته د واده پر پلمه لیږل شوې وي تر اوسه یې پاکستان دولت د چین سره د دوستۍ او د هغوی د مرستې په خاطر غم ونه خوړ. دغه نجونې چې ډېری یې پنجابۍ د سیالکوټ سیمې وې چین ته لیږدول شوي دي. د نورو تازه خبرونو لپاره در سره پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. خپل نظرونه مو راته د ویډیو لاندې کمنټ کې ولیکئ. ویډیو در سره حتما لایک او له نورو دوستانو سره مو هم شیر کړئ.